په ننګرهار کې په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو جرمونو په تور 150 تنه نیول شوي دي چې تر ټولو زیات د جنایي پیښو عاملین دي. د دغه ولایت د امنیه قماندانۍ مسؤلینو په میاشتني راپور کې اړونده معلومات د رسنیو سره په یو مطبوعاتي کنفرانس کې شریک کړل. د ننګرهار امنیه قماندانۍ د امنیتي چارو مرستیال مل پاسوال مولوي محمد طاهر مبارز په خپلو خبرو کې وایي تېره میاشت 2 شپېته جنایي پیښې ترسره شوي چې په تورې 95 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قماندانۍ منصوبینو په تېره سور میاشت کې 150 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په سور میاشت کې 2 شپېته پیښې ثبت کړي دي چې په تور یې 95 کسان نیول شوي دي. د قتل په تور 14 تنه، د غلا په تور 40 تنه، د نامشروع اړیکو په تور 18 تنه، د فریبکاري او کسبګري په تور 9 تنه، د کور څخه د تیښتې په تور 4 تنه، د قاچاق په تور 2 تنه، د وهلو او ټکولو په تور 3 تنه، د والدینو د شکایت په تور 2 تنه، د فصلونو د پرې کولو په تور 15 تنه. هغه همدارنګه وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت 8 پیښې ثبت کړي دي او په تور 14 تنه هم نیول شوي دي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت په تېر سور میاشت کې 8 پیښې ثبت کړي دي. په یادو 8 پیښو کې 14 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. یاد مدیریت له پورته ذکر شوي کسانو سره 23 میله مختلفې نوعه وسلې نیولې دي چې په یادو وسلو کې 4 عدده مخابرې، 4 پیره د راکټ مرمۍ، 1460 پیره د M14 مرمۍ او یو حلقه خودساخته ماین کشف شوی. ښاغلی مبارز وایي د مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت 40 پیښې ثبت کړي دي او په تړاو 40 تنه هم نیولي دي چې غوښتل ډول ډول نشهیي توکي قاچاق او په خلکو باندې وپلوري. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت په تېر سور میاشت کې 40 پیښې ثبت کړي دي چې په تور یې 40 تنه له بېلابېلو نشهیي توکو سره یو ځای نیول شوي. په نیول شویو توکو کې 58,824 ټابلیټکا ګولۍ، 9,919 دانې زیکب ګولۍ، 1250 کیلو چرس، 80 کیلو شیشه، 4.5 کیلو تریاک، 2 کیلو هیروین. همدارنګه د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت په تېره میاشت کې 2.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. له پورته نشهیي توکو سره د یاد مدیریت منصوبینو 2 عدده وسایط، 2 میله وسلې، 309 پیره مرمۍ، یو عدد جمر هم نیول. همداشان په ټول ننګرهار کې 12 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې 10 کسه پکې مړه او 20 تنه ټپیان شوي. خو عاملین د امنیتي ځواکونو لخوا پر وخت نیول شوي دي او قانون پرې پلی شوی. د ننګرهار ولایت امنیه قماندانۍ د ترافیکو مدیریت منصوبینو په تېره سور میاشت کې 12 ترافیکي پیښې ثبت کړي دي. په یادو پیښو کې 10 تنه مړه شوي دي، 20 تنه نور ټپیان شوي دي چې په مړه شویو کې 15 تنه ماشومان، 4 تنه نارینه او یو زنانه. په اخر کې ټولو ننګرهار میشتو ولسونو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارت امنیتي مجاهدین ستاسو د سر، مال، ابرو او عزت ساتونکي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې ستا امن اخلال کړي. او که بیا هم څوک د اسلامي اصولو مخالفت کوي هغه به حتما ګیریږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به تسلیمیږي. مبارز ولسونو ته ډاډ ورکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې امنیت اخلال کوونکي کړنې ترسره کړي او د خلکو ژوند وګواښي. پر وینا یې که هر څوک هڅه وکړي تر څو ورانکاره کړنې ترسره کړي سخت قانوني چلن به ورسره وشي.